په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد او د کولیامبو کلیو ترمنځ څه باندې 3 کیلومتره سړک له جغل اچونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې سړک د جغل اچونې ترڅنګ څو پلچکونه هم جوړ شوي دي. یاد سړک د دغه ولایت د کلیو پراختیا ریاست لخوا د اکتید دفتر په مالي مرسته د نږدې 3,200,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. طول سرک 3020 متر 15 سانتی سبیس دایی کار شده و 15 سانتی هم بسکورس دایی استفاده شده که مجموعاً ضخامت از این سرک 30 سانتی متر میشه که با استانداردهای انجینری عملاً کارش در ساحه جریان داشت. فعلاً انشالله تمام شده و به بهره برداری سپرده میشه. بودجه از سرک 3,01,90,000 تخمین شده بود که همون بودجه را در اینجا کار کرد شرکت که در اینجا کار میکرد به نام شرکت ساختمانی برادران زکی بود. تشکر از اونا هم که در قسمت کار سرک یک کار خوب کردن و موزمات و تلاشای خود دریغ نکردن و یک کار خوب و یک سرک خوب انشالله برای ما امروز تقدیم کردن که شاهد بهره برداریش است. د بلخ ولسوالۍ خلک وایي چې د دې سړک جوړېدل د دوی د ورځني تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او ژمنه کوي چې د دغه سړک په ساتنه او پالنه کې به جدي همکاری کوي. این سرک‌های ما فضل خدا خوب شد جور شد. این مشکلات‌های ما مردم حل شده. اگر در بهار بود خاک و گل و دیگه و در زمستان گل بود ما مردم موتورسیکل ما رفتن از موتورای ما رفتن میتونن بسیار مشکلات ها رو بودیم. آل فضل الله اون جور شد. سابق سرک مشکلات جد داشت خراب بود مردم بسیار مشکلات میره آب دن میشد ولی که سرک جور شده مشکلات مردم رفع میشه بر نگاه. سرک خو اول بسیار خراب بود در بهار از خاک و زمستان که بود گل و لای بود هیچ چیز رفت آمد نمیشد. ولی نام خدا سرک خوب جور کرده و رفت آمد هم خوب شده او سرک هم خوب جور کردن او از این سرک باید ما و شما مراقبت کنیم که د آینده خراب نشه. د یادولو وړ ده چې دغه سړک نه یوازې د کولیامبو کلي بلکې شاوخوا 10 نور کلي هم د بلخ ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي او یاد سړک د دغه سیمې یو له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي.